نن در خپلې موږ ټاکلې ټیم 12 بجې د هغې څه واوښتو نو ویناوې چې دي هغه ملګرو ډېر ښې ویناوې وکړې پر هر اړخ باندې وکړي. زه اکثره وخت د خپلو ملګرو ته دا یو خبره کوم چې د دا بعضې خلکو چې هغه د هغه عادت دی د هغه شیوه ده د کار نه دي د مبارزې نه دي د مقابلې نه دي په بازارو کې ناستې پر تړو باندې ناستې مجلسونه کوي چې پوښتنه دې نیوکې د یوې خبرې ثبوت هم نه لري دا ولاکه یا په سیالي ارځي ولاکه یا دا د سړی په مقابله ارځي. دغه که در ټیم لا مور کوو چې پر دا سټیج باندې موږ د هغه په مقابل کې که سره څه خبرې وکړو څه شی وکړو. یوه خبره ورته کوم هغه دا چې زموږ د چمن په ښار کې چې ورسې په دا کوټو کې خلک ناست دي یا د دې داسې و دا سارا ورته وتلي هلته یې مغاړکۍ وشی ورسره اخیستی. موږ هغو ځوانانو ته وایو چې راسې په دې پرلت کې پر هغه طبز طریقه باندې کښېني خپله مغاړکۍ هواره کړي خپلې چایو ډالۍ تر سره دغ کوئ د دې لپاره چې دا زموږ مبارزه کامیابه روانه و دنیا ته معلومه وي چې دا خلک د مایوسي والا خلک نه دي دا خلک پر عزم والا خلک دي. نو زموږ او ستاسو دا کومه مبارزه چې ده انشاءالله دا به هم رنګ راوړي هم به کامیابه کېږي چې زموږ او ستاسو کومه مطالبه ده هغه به بالکل منل کېږي. نو د دې په خاطر باندې چې زموږ او ستاسو د پرلت ډېر خاطر وساتل سي او د اتحاد او د اتفاق ډېر ښه خاطر وساتل سي. او بله خبره ده چې موږ د پرلت کمیټۍ باقاعده یو اصولي کمیټۍ ده باقاعده د هغه کابینه تشکیل شوې ده. نو موږ دا وایو د همیشه لپاره پر دې میدان باندې دا وایو چې بعضې ملګرو به مثلا په جذباتو په دې کې اصول زموږ هغه دا دي چې کمیټۍ پر هغه ځای باندې کښېني ښه په سنجیدګۍ باندې په غور هوس باندې دی هلته خبره سره یې وکړي د هغه خبره درته سره راواخلو پر دې ځای باندې د خپل ولس څخه تایید واخلو په دې کې برکت هم په دې کې اتحاد او اتفاق هم انشاءالله د یو قسم هر قسم مقابله راځي مبارزه راځي بل اقدام مقصد کېږي یو سړی به دا بل د شا نه دي انشاءالله دا ټول که سیاکله غړیان دي که قبایلي مشران دي که دا زموږ ولس دی دا شانه به شانه باندې به د هر مقابله به کوو دا به په اتحاد او په اتفاق باندې په خپلو مابینځو کې اتحاد اتفاق وساتئ. دا سوشل میډیا والا ته هم بار بار دا وایو چې تاسو دغه خپل ناچونې خبرې دا بې معنا بې مفهومه پوسټونه چې دي دا ودروئ. موږ په دې میدان باندې ناست یو د دې میدان د کامیابۍ لپاره په خپل سوشل میډیا چې د دې په حمایت کې استعمال کړي. واخرو دعوانا